یوازې څو دقیقې تم شئ، خور او شیندلی فکر مو راټول کړئ، بیا د زړه له کومې دا خبرې واورئ او څو شېبې ښه فکر پرې وکړئ. دی سټیو جابز دی. نوموړي 7 میلیارده ډالر شتمني درلوده او د 56 کالو په عمر د تریخي د سرطان له امله ومړ. د ژوند په وروستیو شېبو کې دا خبرې د پند په توګه پریښي. هغه ویلي: د نورو په اند زه ډیر بریالی او خوشحاله ژوند لرم، خو زه له کار پرته په ژوند کې ډیره لږه خوښي لرم. د نشهیي توکو د یو روږدي په څیر د شتمنۍ راټولول زما عادت ګرځېدلی. دا شیبه چې زه په بستر ناروغ پروت یم خپل تیر ژوند را یادوم. دې پایلې ته ورسېدم چې زما ټولې اړیکې، زما سوداګري او سرمایه زما د مرګ پر وړاندې بې معنا دي. تاسو خلک پر دندو ګمارلی شئ چې موټر درته وچلوي، پیسې درته راټولې کړي، خو هیڅوک د دې لپاره په کرایه نشي نیولی چې ناروغي مو در سره ولېږدوي. هر ډول مادیات ترلاسه کولی شئ، خو یو شی له یو ځل بایللو وروسته بیرته نشئ ترلاسه کولی، چې هغه ژوند دی. د خپل ځان ډیر خیال وساتئ او نورو ته مینه ورکړئ. د عمر په تیریدو سره څوکه موږ په دې حقیقت پوهیږو چې د $10 ساعت او د $300 ساعت ورته وخت ښایي. که د بټوې بیه $10 وي یا $300، خو داخل کې یوه اندازه او یو ډول پیسې کېښودل کېږي. که موږ د $10,000 یا هم د $15,000 په ارزښت موټر چلوو، سړک او واټن یو دی او هماغه یو منزل ته مو رسوي، کوم توپیر نه رامنځته کېږي. که په 5 ستوریز هوټل کې خواړه وخورو یا په کور کې عادي خواړه وي، یوې معدې ته ځي. د اوسېدلو ځای که 3 جریبه وي یا 2 بیس وي، یوازېوالی یې سره ورته دی. د زړه خوشحالي په اسبابو او مادیاتو کې نشته. که د الوتکې په اقتصادي برخه کې سفر کوئ یا یې په قیمتي برخه کې کینئ، د الوتکې د غورځېدو په صورت کې له مرګه نشئ ژغورل کېدلی. که ملګري یا داسې څوک لرئ چې د زړه خبرې مو ورسره شریکولی شئ، همدا ستاسو واقعي خوشحالي ده. 5 منل شوي حقیقتونه. اولادونو باندې په دې اراده زده کړې مه کوئ چې شتمن بشي، بلکې د خوشحاله ژوند جوړولو لپاره پرې زده کړې وکړئ. کله چې دوی لویږي، د بیې پر ځای به د شیانو پر ارزښت ښه پوهیږي. غذا د درملو په توګه په احتیاط سره وخورئ. که داسې ونه کړئ، بیا به درمل د غذا په توګه خورئ. څوک چې در سره مینه لري، هیڅکله به مو پرې نږدي. که د پرېښودلو لپاره مو ورسره 100 دلیله هم شتون ولري، حتما به یو دلیل پیدا کوي چې له تاسو سره واوسي. د انسان کېدو او انسان اوسېدلو ترمنځ ژور توپیر شتون لري. که غواړې چې ژر ورسیږي، نو یوازې حرکت وکړه، او که لرې تلل غواړې، بیا د سفر لپاره ملګری پیدا کړه. په پایله کې درته د نړۍ 6 بهترین ډاکټران درپېژنم: د لمر رڼا، آرام، ورزش، پرهیز، ځاني باور او ملګري. د ژوند په ټولو پړاوونو کې له دې ډاکټرانو څخه په ګټې اخیستنې سره خوشحاله ژوند تیر کړئ. که اوس د ژوند په هر پړاو کې اوسو، خو یوه ورځ حتمي داسې راتلونکې ده چې پردې مو په سترګو راښکته شي. خپلې کورنۍ ته د ژوند ملګري یا ملګري او دوستانو ته مینه ورکړئ. د خپل ځان ډیر خیال وساتئ او له نورو سره ښه رویه وکړئ. الله تعالی چې څوک درکړي، ښه ډیره مینه ورسره وکړئ، ځکه چې یوه ورځ به یې بیرته درڅخه واخلي.